السلام علیکم د سیول انجینری معلوماتو د یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو په دې هیله چې ټول برکر روغ اوسئ. نن په یو بل ټاپک خبرې کوو. ګریډ اف سټیل د سیخانو مقاومت مارک یا ګریډ. د سیخانو مقاومت مارک یا ګریډ څه ته وایي؟ د سیخانو مارک یا ګریډ عبارت د سیخانو مقاومت یا کلکوالی دی. په هر اندازه چې د سیخ ګریډ لوړ وي په هماغه اندازه د سیخانو د وزن د برداشت قابلیت هم موږ سره څنګه وي؟ زیات وي. په بازارونو کې نن سبا چې زیات خرڅېږي موږ سره هغه 40 ګریډ سیخ دی. د دې ترڅنګ 50 ګریډ او 80 ګریډ په یاد ولرئ کوم ګریډ سیخ مونږ اوس واخلو. 40 ګریډ واخلو یا 50 ګریډ واخلو یا هم 80 ګریډ واخلو. مخکې مو چې یادونه وکړله چې څومره د ګریډ لوړ اوسي په هماغه اندازه زیات وزن یا زیات لوډ برداشت کولی شي. نو په دې کې به مونږ 80 ګریډ سیخ اخلو. ولې؟ ځکه د دې برداشت قابلیت یا د وزن د برداشت قابلیت یې مونږ سره زیات دی. د دې ترڅنګ چې په بازارونو کې خرڅېږي د کلاس په نامه هم خرڅېږي چې هغې کې موږ سره کلاس A سیخ دی، د دې ترڅنګ کلاس B سیخ دی او کلاس C سیخ دی یا د نمبرز په نامه هم خرڅېږي چې موږ سره کلاس A، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3. دې کې باید مونږه کلاس A سیخ واخلو او په دې کې باید کلاس نمبر 1 سیخ واخلو. ولې؟ ځکه چې د دغه کلاس A سیخ د وزن د برداشت قابلیت دا مساوي دی د 80 ګریډو سره. نو تاسې باید په یاد ولرئ چې باید د 80 ګریډ څخه تاسې استفاده وکړئ. که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره خوښ کړئ. له لیدلو څخه مو نړۍ مننه.